دا کو په 13 د جولای باندې سل د دې باجوړي خاورې بچي چې کوم دی دا ټوټې ټوټې شو او داسې پسې راروانه ده د مسلې په سنجیدګۍ باندې به ځان پوه کوو چې بدامني په دې خاوره باندې ښامار دی تور ښامار توره بلا په دې خاوره مسلط ده نه پرېږدي دا وطن مزل ته نه پرېږدي دا وطن پرمختګ او ترقۍ ته نه پرېږدي دا وطن سیاست ته مسائل زمونږ چې کوم دی د بدامنۍ په شکل کې دا ګورې بیخي جذباتي نه دي دا یاد لرئ زمونږ څه اپشن څه دي د خپلې مسئلې د حل دپاره تاسو به ګورئ دا کوم د الیکشن د عمل چې راروانو په دې حالاتو کې مونږ خو هر سړي ته دا ویلي چې مسایل به نور کیږي په بدامنۍ خبره وکړئ د دې وطن په دې وخت کې هم زمونږ په بدامنۍ باندې خپلې خولې ژبې ګونګې شوې وي دا حالت دا انجام دا غیر متوقع نه دی دا د ریحان زیب کړی شو دا زمام کړول کیږي دا د خان صاحب هم کیږي دا د نثارباز او د بل ملګري او سیاسي ورکر څه چې وشو په دې وخت کې دومره درته ویل غواړو چې په حیث د قام باندې دې مسلې ته به راپاڅېدلي دا مسله نه د عوامي نشل پارټۍ د ځان نه د پي ټي آی ده نه د جمعیت علما اسلام ده دا د دې خاورې مسله ده بیا د دې خاورې مسله ځان له ګورې د باجوړ هم نه ده دا واورئ د دې ټول ریجن مسله ده او د 40-50 کالو نه روانه ده سر ته نه رسئ کاروبار جوړ شوی د پښتنو د اینو نه د ریحان زیب وینه چې کوم دی دا د جنګي اقتصاد کاروبار دپاره وکړل شوله وی میندې په ډېرو خوارو لوي کي او اډې صاحبې په ډېرۍ تماموي نه ریحان زیب مور دې له نه لوی کړی چې دا د په رڼا ورځ باندې زرې زرې پوټي پوټي کړی شي پښتنې میندې بچي لویوي د دې دپاره یې لویوي چې د پردي جنګ خشاکي کي رانه څوک د جنګ نه کاروبار جوړ شوی په دې خاوره باندې زمونږ درته خواست دا دی چې زمونږ څه جذبات تشدد خپل املاک تباه کول دا هم د مسلې حل نه دی مشران به کینی په دې مسله باندې لومبی چې څنګه د دې ریحان زیب د کورنۍ د وارثانو خوښه وه چې که د الیکشن نه د کمپین نه تېرېدلو په دې لوی سړک کې ناستلو نو موږ د عوامي نشل پارټۍ په حواله په ذمهوارۍ درته ویو چې ټول امیدواران او ورکران کارکنان زموږ په دې لوی سړک بندسه کیني خو لومبی د دې کورنۍ مشوره د دوی لاهې عمل دا ضروري دی ځینې جذبات موږ ته وایي زیره خلک ویل غواړم ګورې که جذباتو کې ډېر ځو که نه یو ورځ په جذباتو کې سبا له به نه ټینګېږو ریحان زیب مړی په جذباتو کې تاسو راوچت کو په کار داره چې لږه مشوره هم کړې وي چې مړی هم دلته کېښود په کار داره چې بیا 3 ورځې دلته موږ مړی کوي ګنټه پس بیا مړی نه پرېږدو راپورته کوي موږ به خپله مسله څنګه حل کړو موږ به امن څنګه په دې خاوره راولو امن د ښامارانو په خوله کې دی په دې خاوره د دنیا زورور او جنګي اقتصاد او وسایل د دې خاشاته ودرول شوي دي دا دومره اسانه مسله نه ده ډېره زیاته سنجیدګي پکار ده ډېر د سوچ نه به کار اخیستل پکار او حل د دې مسلې که غواړو چې امن راولو په دې پښتونخوا او تر د باجوړ او د ریحان زیب سره د هغه زرګونو لکونو د شهیدانو د وجل شوو پښتنو انتقام منګوالو نو موږ له به یووالی پکار دي د یووالي خواست درته کوو بله یو لار نشته په دې خاوره که په هر سیاسي ګوند کې ځئ خپله مرضیم ده نو د دې خاورې د امن دپاره کم از کم د تاریخ قرض او فرض ادا کول دي موږ خو کوشش کوو او هر سړی دا په ځان لازم کوي وغورځوئ دا ایرې طرحې پرېږدئ دا خبرې چې ووجل به شو خو مر خو یو ځل دی راځي به بل ځل نشته دی خو د مسلې حل ډېر په سوچ به راوباسو ډېر په تدبر به یې راوباسو د کورنۍ په مشوره باندې د دې سیاسي مشورانو جذبات به نه کوو چې د جرګو خبرې بیخي د دې سره زموږ اتفاق دی چې جرګو اعتبار بایللی دی خبرو م اعتبار بایللی په دې میدان کې د ډي سي او دغه رنګې د ډي پي اوګانو څخه خو یوه جرګه زموږ نتیجې ته نه تمامېږي ځان ورته صرف غولو ځانه ځکه ځان غولو چې په دې قام کې خو هغه پاڅون هم موږ پیدا نه کړو چې د امن پاڅون موږ اعلانولو نو په 14 لکه باجوړ کې 15,000 باجوړ راووتلو منظور پښتین د وزیرستان نه راورسېد سردار بابک د بونیر نه خو باجوړی بچی د یو ګام له د امن تشې جلسې له نه راوتلو لکه څنګه به موږ امن راولو څنګه به د دې بلاګان نه دا خاوره راخلاصوو که الیکشن دی هم د امن په نوم باندې کوئ که د جومات ممبر دی هم د امن په نوم یې نور استعمال کوي که د حجرې جرګه ده هم د امن په نوم باندې استعمال کوي کم مولانا صاحب چې امن باندې خبره نه کوي د وطن زه راته ویم
مونځونه کوي په هغه جومات کې په هغه پسې د امن دا غږ دا فرض دی نور پرې هر ټولې مسلې نورې مستحب دي په دې وخت کې په ملا هم د امن غږ فرض دی په منبر هم فرض دی په دوکاندار او وکیل او ډاکټر هم فرض دی او هره ورځ دا اور دې خاورې ته لګېدلې یقینا چې ډېر د جذباتو ماحول دی خو موږ ورې د جذباتو ملګرتوب هم ځکه نه کوو چې جذبات موږ له نتیجه نه راکوي که غواړئ دا چې درنۍ لا نه و مسلسل څومره چې غواړئ حق هومره موږ او زموږ ملګري او دا مشران به رسه پکې ناستي خو بیا به ټینګېږو په درنه کې بیا به بسترې رلو خیمې به رلو دا نه چې بیا صرف موږ یو مولانا صاحب ته هلته کار پرېږدي او بیا کورونو ته رارواني دا کم څه چې وشو د ریحان زیب دا مړی د دی د کورنۍ نه دی موږ له دا ډاډ ورکوو چې غم ونه کوي دا د دې خاورې دپاره ووژلی شو دا د دې خاورې قرض دی او قسم کوو په رب لا یزال باندې چې د ریحان زیب سره د هر هغه یینې د یو څاڅکي انتقام بالي دا پښتون قام د یو څاڅکي بدل هم چې نه یې اخیستې دا د پښتنو وینې داسې نه دي په ډیران چې د پښتون چرګ څوک مړ کړي که نه په ډیران د خپل چرګ تپوس کوي دا او دا جنتي ځوانۍ دا جنتي ځوانان دا ټوک ټوک کوه د دې تپوس به نه کېږي راځي به یو وخت د تپوس وخت به هم راځي خو لږ به قام کېږئ لږ به بیدارېږئ د دې خاورې او د دې وخت د دې قام حق او کردار به ادا کول غواړي وخت هم د ماښام دی ستاسو نه دغه یو هیله بیا موږ لرو چې دا د مړي جنازه دا ترتیبات لازمي دي په دې کې جذبات هم مه کوئ اشتعال هم مه کوئ موږ په الیکشن کې مینې تویېږي زمونږه د قامونو الیکشن ټاکنې دا د وطن د آبادېدو دپاره وي زمونږ الیکشن د وطن د ورانېدو سره یو وسیله ګرځول کېږي حوصله به ساتو ډېره کیسه په دې مرګ په یو باندې نه ده ختمه نه د ریحان زیب په وژلو باندې ختمه ده موږ اکثر خبره کوو په کار دا ده تاسو دې پښتون قام ته دا خبره کوو دا احساس به پیدا کوو په 13 د جولای باندې سل د دې باجوړي خاورې بچي چې کوم دی دا ټوټې ټوټې شو